کعبې دی. اول نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هغې طرف ته مخلوق دا په طرف د بیت المقدس دی. نبی پاک علیه الصلاة والسلام دې طرف ته مخ بیا الله تعالی دلته د آیاتونه د سورۃ بقرې د 2مې سپارې ابتدایي نازل کړل او بیا ډایرکټ نبی پاک علیه الصلاة والسلام دې طرف ته شو او دا په طرف د کعبې دی او دا اصل کې د بیت المقدس په طرف دی. او نبی پاک علیه الصلاة والسلام د یو روایت مطابق د مازیګر په مانځه باندې دلته ولاړو او د بل روایت مطابق د ماسپښین په مانځه باندې ولاړو. 2 رکعاته بیت المقدس په طرف وکړ او بیا الله تعالی حکم وکړ او بیا بقایا 2 رکعاته د کعبې او د بیت الله په طرف باندې وکړ. الله تعالی فرمایل قد نرى تقلب وجهك في السماء او د الله نبی به اسمان ته بار بار کتل چې کله به وحی راځي چې زه د کعبې په طرف باندې او قبله اول چې کومه د ابراهیم خلیل الله قبله ده هغې طرف ته مخې ته کړ. نو 14 یا 14 میاشتې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم بیت المقدس په طرف باندې منځونه کړي او بیا الله تعالی همیشه د پاره تر قیامت پورې د ټولو مسلمانانو قبله هغه کعبه او د الله تعالی کور چې بیت الله دی هغه وګرځوله. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د خپل قبله اول د فلسطین د مسلمانانو په همدردي ورسره وکړو او هغوی سره د خپل وس مطابق مالی او جاني امداد وکړو. الله تعالی د فلسطیني مسلمانانو په حالت باندې ورحمیږي او د هغوی د ماشومانو او د هغوی د زنانو الله تعالی د حامی او ناصر شي. الله تعالی دې موږ توفیق راکړي چې موږ د فلسطیني مسلمانانو سره مدد او نصرت وکړو. انا لسه ابن بعض